बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन درته ښایم چې څنګه کولی شئ د یوټیوب فیسبوک انسټاګرام نه ویډیو ډاونلوډ کړئ. هغه هم ډیر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې ویډیو خپل ګیلري ته یا خپل کمپیوټر ته ډیر په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. زه به تاسو ته مختلفې دوه درې لارې وښایم چې تاسې به یې وکولی شئ چې آنلاین یعنې دې د کوم اپلیکیشن ته ضرورت نشته چې تاسې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او بیا وکولی شئ چې د ویډیو چې کوم په فیسبوک کې دي یوټیوب کې دي یا انسټاګرام کې دي تاسې یې ډاونلوډ کړئ. بالکل دا به آنلاین وي. تاسې به یو ویب سایټ خلاصوئ او په هغې کې به دغه لینک چې کوم دی هغه به پیسټ کوئ او ستاسې ویډیو به ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کیږي. نو د دې لپاره چې تاسو ته وښایم چې څنګه وکولی شئ په کمپیوټر کې البته په موبایل کې به هم درته ښایم چې څنګه کولی شئ چې دغه کار ترسره کړئ یعنې ویډیو د فیسبوک نه یوټیوب نه همدارنګه انسټاګرام نه ډاونلوډ کړئ ډېر په اسانۍ سره. نو زه راځم د خپل کمپیوټر ته چې تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شئ دغه پروسه مخته یوسئ. ښه نو دا دی زه راغلم خپل کمپیوټر ته او په دې ځای کې تاسې ګورئ دا یوټیوب کې ما یو ویډیو خلاصه کړې ده. تاسې به څه کوئ د دې دا لینک چې پورته برخه کې تاسې درکړی دا به تاسې کاپي کوئ او په دې ځای کې به keepwit.pro یو ویب سایټ دی چې تاسو ته آنلاین د ویډیو ډاونلوډینګ هغه فیسیلیټي درکوي چې تاسې کولی شئ چې ویډیو له دې طریقه ډاونلوډ کړئ. ګورئ په دې ځای کې لیکلي ویډیو ډاونلوډ. کله چې تاسې په دې باندې کلیک وکړئ دا یو ویب سایټ ده چې keepwit.pro په نوم باندې چې دوی تاسو ته د آنلاین ویډیو ډاونلوډینګ هغه آپشن تاسو ته درکړی دی. په دې ځای کې ګورئ ویډیو ډاونلوډر تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. ګورئ فیسبوک ویډیو ډاونلوډر، انسټاګرام ویډیو ډاونلوډر، یوټیوب پلی لیست ډاونلوډر، همدارنګه مختلفه نور آپشن دی پکې. خو په دې ځای کې چې کومه ویډیو ما د دې لینک را کاپي کړه د دې لپاره زه څه کوم یوټیوب ټو دا کنورټر دی مختلفه، همدارنګه دلته یوټیوب ویډیو ډاونلوډر لیکلي زه په دې باندې کلیک کوم. ګورئ تاسو ته یو بل باکس درکړه. په دې ځای کې به هغه لینک چې تاسې کوم کاپي کړی او هغه به دلته پیسټ کړئ. ښه دا بل ځای ته ریډایرکټ کولو نو هغه ما کینسل کړه. اوس ګورئ کومه ویډیو چې مونږ لینک یې را کاپي کړی و هغه به دې ځای کې تاسو ته راښکاره شي. ښه که چېرته هغه ویډیو تاسو ته راښکاره نه شو تاسو به بیا ډاونلوډ ناو باندې کلیک کوئ. لږ انتظار وکړئ. ګورئ دلته وایي چې وی آر ټراینګ ټو ګیټ ډاونلوډ لینک. ښه دا ګورئ هغه ویډیو چې کوم مونږ لینک را کاپي کړی و هغه دې کې مونږ ته وښوده چې هغه مونږ اوس کولی شو چې بیسټ ډاونلوډ 420p MP4 باندې کلیک وکړو نو ویډیو به ډایرکټ ډاونلوډ کېږي. دلته تاسو ته ښایي چې د دې ډیوریشن څومره دی یعنې 7 دقیقې او 18 ثانیې دی. نو تاسې به څه کوئ په دې بیسټ ډاونلوډ باندې به کلیک کوئ. همدارنګه دلته نور فارمیټونه هم دي که چېرته تاسو په دې باندې کلیک کوئ او نو بل فارمیټ کې ډاونلوډوئ نو تاسې هم کولی شئ چې له دې فارمیټ کې ډاونلوډ کړئ. خو زه راځم دلته بیسټ ډاونلوډ باندې کلیک کوم. ګورئ هغه ویډیو په دې ځای کې په دې لاندې برخه کې تاسو ته معلومیږي چې ډاونلوډ سټارټ شو نو تقریبا داسې فکر وکړئ چې 3 یا 4 دقیقې به اخلي چې تر څو دا ډاونلوډ پروسس مکمل شي. ښه دا به ډاونلوډ کېږي. زه راځم د فیسبوک نه د یو ویډیو ډاونلوډ طریقه تاسو ته ښایم. تاسې به فیسبوک ته راشئ او هره ویډیو چې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ هغې باندې به کلیک کوئ او دې ځای کې تاسو ته لینک درکوي. دا لینک به ټول کاپي کوئ او دلته به راشئ د ویب سایټ ته چې کوم keepwit.pro دی په دې ځای کې د هغه لیست باندې به تاسو بیا کلیک کوئ او فیسبوک ویډیو ډاونلوډر باندې کلیک کوئ. په دې ځای کې هغه لینک چې کوم تاسې کاپي کړی دی هغه به په دې ځای کې پیسټ کړئ. دا په کلوز کوم زه. ښه دلته ګورئ هغه ویډیو راغله ډیوریشن هم دلته ښودل کېږي. تاسې به څه کوئ بیا به هم د بیسټ ډاونلوډ باندې کلیک کوئ. که چېرته ګورئ که چېرته ډایرکټ ډاونلوډ نه شو په دې ځای کې موږ ته هغه پریویو ښیي نو تاسې کولی شئ چې دغلته 3 هغه کوم ډاټ چې تاسو ته ښکاره کېږي په دې باندې به تاسې کلیک کوئ. دلته تاسو ته ډاونلوډ هغه آپشن درکوي نو تاسې به په دې باندې کلیک کوئ او ویډیو به ډاونلوډ کېږي. ګورئ د دې ویډیو هغه ډاونلوډ پروسس هم شروع کېږي په دې ځای کې او همدارنګه یوټیوب څخه کوم ویډیو چې مونږ ډاونلوډ کوله هغه تقریبا پوره کېږي او دا بل سټارټ شو.
نو دا به ډاونلوډ کیږي. زه تاسو ته بله طریقه هم ښیم، یو بل ویب سایټ هم تاسو ته ښیم چې هغوی هم د هغې له لارې هم تاسې کولی شئ چې خپلې هر قسمه ویډیو چې کوم څو ساعته هم وي هغه هم تاسې کولی شئ چې د دې طریقه ډاونلوډ کړئ. زه بیا راځم د لینک ته، دغه لینک را کاپي کوم د دې ویډیو چې کوم په یوټیوب کې دی. ښه کله چې تاسو دا لینک کاپي کړئ تاسې به راشئ getvideo.org یو ویب سایټ دی چې له دې طریقه هم تاسې کولی شئ چې هر قسمه ویډیو له دې څخه ډاونلوډ کړئ. نو تاسې به څه کوئ، هغه لینک چې کوم کاپي کړی دی هغه به په دې کې پیسټ کړئ. که چېرته تاسې ډاونلوډ باندې کلیک هم نه کوئ نو دا به هغه کوم فارمیټ کې چې ډاونلوډ کیږي هغه دلته پریویو تاسو ته ښودل کیږي. دلته ګورئ مختلفه کوالټیز دي پکې، ریزولوشن او دلته بیا ډاونلوډ بټنز دي پکې، بیسټ کوالټي، همدارنګه دلته پکې بله کوالټي دی لو کوالټي. نو تاسې به که هر یو کوالټي ستاسې خوښیږي تاسې به په هغې باندې کلیک کوئ. زه راځم مثال ایچ ډي دا انتخابوم او ډاونلوډ ویډیو باندې کلیک کوم. دلته وګورئ دا چې کوم ما ور باندې کلیک وکړ په دې لاندې برخه کې موږ ته ښودل کېږي چې د دې ډاونلوډ هم په دې ځای کې سټارټ شو. همدارنګه تاسې د فیسبوک څخه انسټاګرام څخه هم کولی شئ چې د له دې دواړو ویب سایټ څخه چې یو یې getvideo.org دی، بل یې keepwit.pro دی چې له دې څخه تاسې کولی شئ چې هر قسمه هر سایز کې هر کوالټي کې تاسې کولی شئ چې ویډیو ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو هیله ده چې دغه ویډیو باندې تاسې پوه شوي یاستئ، دغه طریقه هم زده کړي چې څنګه کولی شئ چې آنلاین ډاونلوډ څخه استفاده وکړئ او هر قسمه هر کیفیت کې تاسې ویډیو خپلې ډاونلوډ کړئ. نو اوس لپاره په الله مو سپارم، ښه وخت، لا مو مال شه.